اولاد څومره عظیم نعمت دی د دې قدردانی د دې نعمت قدر د هغه چا نه وپوښته چې اولاد څخه الله محروم کړي خو دغه اولاد ستا دپاره د آخرت د خرابېدو یو لویه ذریعه ده په دې پوه د دغه اولاد مینه محبت به د الله پر مینه نه غالبه کوي د الله پر اطاعت به نه غالبه کوي د الله دین ته شا به په دغه اولاد په وجه نه ګرځي بیا د اولاد نعمت ده ځکه حدیث نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو صحابي د اولادو په باره کې پوښتنه ځینې کوي د الله رسول وایي اولاد مه بخله دا انسان دپاره د بخل ذریعه ګرځي کله چې د اولادو مینه زړه ته ولوېده بیا سړی بخیل سي که چې زړه وغواړي چې کاشکې زکات مې ورکړی وي دا د اولادو تعلیم فیسونه راپسې دي د دې سلسله ده د کرایې کور د فلانکۍ څنګه یې ورکړم که چې زړه وغوښته چې صدقه وکړم د الله بندګانو ته یو خیر ورسوم د دغه اولاد په وجه باندې تا ته د بخل وعدې ده که ستا اولاد هغه به سبا د لوږې مري هغه خپله ځای ته نه دی ته ور اولاد ځای ته ورسوه بیا دا کار وکړه نو دغه اولاد ذریعه د بخل ده که چیرې تا په زړه کې د الله جل جلاله د اطاعت څخه وړاندې مخکې د اولاد مینه ور واچول بیا به دا اولاد ستا دپاره د بخل ذریعه د زکات نه به دې راګرځي د صدقه فطر به دې راګرځي د نور صدقاتو د خیراتو او د آخرت د برابرېدو لپاره چې څه کوې د هغه ټول څه به دې د اولاد راګرځي الله دې چې د اولاد به بیا په آخر کې تا ته کوم پشه درس دویم حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا مجبنه دا ډډار او د ویر لامل دی بزدله کوي سړی کله چې ستا په زړه کې د اولاد مینه واولېدل بیا ته د الله تبارک وتعالی د دین دپاره قرباني نسې ورکولی بیا به مې اولاد څه کوي دا به زه څه کوم د دغه اولادو د ویرې څخه چې زه که مړ شم زما اولاد به څه کوي زما ماشومان به څه کوي د دغه خوف او ډار څخه دی د دین خدمت نسي کولی دی حق نسي ویلی دی د مظلوم دفاع نسي کولی دی د ظالم پر مخ نسي درېدلی بلکې د هغه ظلم د هغه ظالم د ظلم تایید به کوي ځکه د ده د اولاد فکر وسره چې که زه مړ شم دی د مرګ په دې کې بولي د څه شی څه د اولاد ستا دپاره د بلې ګناه ذریعه وګرځېدل او دریم اولاد چې کوم دی دا محزنه د خوف او د ډار ذریعه هم ده د غم او د درد ذریعه هم ده د دغه اولاد دپاره چې تا هر څه کول که چې هغه غټ شو ستا نافرماني ته ملا وتړل ستا بې اطاعتي ته ملا وتړل یو خدای نه خسته یو نشهیي ځینې جوړ شو پر بده لار روان شو مشکلات یې درته راوړل قتلونه یې کول بیا به ستا په زړه کې د اولاد د وجې غم وي درد وي یا دغه اولاد که مریض شي ته به دردمند یې ته به غمزده یې که دغه مړ شي ته به هم غمزده نو دغه اولاد چې کوم دی دا د زړه د غم او د درد ذریعه هم ګرځي او مجهله او دغه اولاد سبب د ناپوهۍ هم ګرځي چې کله د دین په باره کې پوښتنه ځینې وکړې یا راسه د دین کار دی ولا د کور کرایه راپسې دي وروره لس تنه اولاد مې دي فلان دی زه ځم هغه ته یو شی وګڼم د دین د وجې د دغه اولاد د وجې دی په دین کې ناپوه او ناخبره پاتې شو دغه اولاد سبب د جهل سوده ده نو عزیزان دا نه وایم چې اولاد بد شي نه اسلام دا وایي چې اولاد بد شي اولاد د الله عظیم نعمت دی هغه وخت چې د الله تبارک وتعالی مینه او محبت دی پر د اولاد غالبه کړي د الله مینه دې پر د اولاد باندې غالبه وي بیا به ستا توکل پر الله یې نه به بزدله کېږي نه به بخیل کېږي نه به د الله د دین او د الله د دین د عزت څخه مخ اړې او نه به در حد زیات پریشاني کوي ځکه تا ته خپل دین او خپل اسلام معلوم دی خپل احکامات درته معلوم دي که دغه اولاد به ستا دپاره غټ خطره ډېر د غمو سبب به دې وګرځېږي